السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظو ناصر سه. یو ورور له ترکیې نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه دا ده چې د ټلیفون یا د انټرنیټ له لارې نه نکاح څرنګه ده. نو محترمه وروره، نور ټول عقدونه خو علما وایي چې د ټلیفون له لارې صحیح کیږي، اما د نکاح عقد چونکې دا لږ خطرناک عقد ده، نو علما وایي چې په عقد د نکاح کې حضور د شاهدینو هم شرط ده او استماع د شاهدینو هغه ایجاب و قبول اوریدل دام شرط دي. یعنې په نکاح کې خو عقد د نکاح کې شاهدین شرط دي. دا شاهدان به په مجلس د عقد د نکاح کې ښځه او میړه چې یو بل ته ایجاب و قبول کوي، نو دغه ایجاب و قبول په مجلس کې د دوی حضور دام شرط ده او دوی به هغه خبرې اوري. نو د ټلیفون له لارې نه که خبرې اوریدل کیږي اما حضور نشته د محترم وروره، نو په دغه بنا باندې علما وایي چې دا نکاح د ټلیفون له لارې باید ونسي. علامه شیخ خالد سیف الله رحمانی په نوازل فقهیه معاصره په دې کتاب کې دوه ځای په دې باندې بحث کړی، النکاح عن طریق انټرنیټ، او بل ځای کې بیا بحث کوي النکاح علی الهاتف. نو دواړو ځایونو کې د نه جواز خبره کوي. بیا یوه خبر کېدلی سي وروره چې وکیل وټاکي. مثلا ښځه افغانستان کې د سړی په خارجي کوم مملکت کې ده، نو دا ښځه دی وکیل هلته یو سړی وټاکي، نو هغه مجلس د عقد کې دا سړی وکیل سو، د ښځې له طرف نه زوم خو هسې تیار هلته د دوه شاهدان کینی، بیا د دې په واسطه باندې هغه عقد وکي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسې.